بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټول به جوړ او د صحت جامې ومنفتن وي. بیا هم ښه راغلاست په تېر کلاس کې موږ تاسې پر پایتان اکسپشن او څنګه کولی شو اکسپشن په پایتان کې هینډل کړو پر دې باندې هم بحث وکړئ. په دغه ویډیو کې به د پایتان پر یوزر ډیفاین اکسپشن باندې بحث وکړو چې اصلا موږ دوه ډوله اکسپشنونه لرو چې یو بلټن اکسپشنونه دي په پایتان کې، یو یوزر ډیفاین اکسپشنونه دي. څنګه کولی شو پایتان کې یو یوزر ډیفاین اکسپشن هینډل کړو او څنګه کولی شو یو بلټن اکسپشن په پایتان کې هینډل کړو. نو دغه دوه ډوله اکسپشنونه موږ تاسې په پایتان کې لرو چې دا خپله اصلا ایررونه دي. دا اکسپشن خپله په کوډ کې هغه ایررونه دي چې موږ تاسې کوډ چې دی هغه راغلطوي، یعنې یو غلط کوډ موږ تاسې لیکو یا په هغه کې ایرر زموږ تاسې لته را په رامنځته کېږي چې دغه ایرر د دې باعث کېږي چې زموږ تاسې د پروګرام د اکزیکیوشن سټاپ کې ودروي، یعنې زموږ تاسې پروګرام چې دی هغه موږ تاسې ته ودروي، یعنې بیا زموږ تاسې پروګرام نور مخته نه ځي. نو د دغه لپاره چې دغه ایررونه کیچ کو یا ونیسو په پروګرام کې تر څو موږ تاسې د پروګرام دغه نارمل اکزیکیوشن دا خراب نه کړي یا سټاپ نه کړي. نو د دې لپاره موږ تاسې دوې لارې لرو چې یو یوزر ډیفاین اکسپشن دی، بل بلټن اکسپشن دی. په دغه کلاس کې به په یوزر ډیفاین اکسپشن باندې بحث وکړو چې څنګه کولی شو یو یوزر خپله یو اکسپشن ډیفاین کړي او هغه هینډل کړي. په راتلونکي کلاس کې به د خیر موږ تاسې پر پایتان بلټن ځینو اکسپشنونو باندې بحث وکړو چې هغه اریتمیټیک اکسپشنونه دي، آوټ اف باونډ اکسپشنونه دي، انډیکس اکسپشنونه دي، آی او اکسپشنونه دي. نو پر هغه باندې بحث وکړو. نو راځو لومړی یو دې له مخه به موږ تاسې راسو چې کله موږ تاسې یو یوزر ډیفاین اکسپشن رامنځته کوو نو دغه اکسپشن چې دی دا د اکسپشن له هغه فرنټ کلاس څخه یا له هغه بیس کلاس چې خپل د اکسپشن په نامه دی له هغه څخه انهریټنس اخلي، یعنې هغه انهریټن کوي، د هغه کلاس انهریټ کوي، د هغه خصوصیات ځان ته اخلي. موږ تاسې به لومړی د کلاس کې ورډ استفاده کوو. کله چې موږ تاسې د کلاس کې ورډ استفاده کوي له هغه وروسته به موږ تاسې خپله د دغه کلاس نوم ورکړو چې د دې کلاس ته مثال زه د مای اکسپشن نوم ورکوم، یعنې دغه زما له خوا څخه ډیفاین شوی دی، دا هسې یو نوم دی. او دغه زموږ تاسې بیس کلاس چې د اکسپشن کلاس دی هغه څخه انهریټ اخلي یا اکسټینډ کوي. له هغه وروسته موږ تاسې دغه کلاس ته یو کنسټرکټر ډیفاین کوو تر څو موږ تاسې والیو چې د هغه موږ ته انیشیلایزیشن وکړي د والیو. موږ تاسې یو کنسټرکټر ډیفاین کوو چې هغه د init فنکشن د پایتان کې چې دا خپله یو کنسټرکټر دی، یعنې د پایتان کنسټرکټر دی چې خپله دوه والیو یو د سیم کیورډ چې موږ تاسې پایتان په هر فنکشن کې استعمالوو او بل د والیو په نوم ځای یو والیو یا وریبل دغه ته پارامتر پاسوم د کنسټرکټر ته. دا کنسټرکټر د زما والیو سیټ کوي. نو ورته هم سیل کله چې موږ تاسې د کنسټرکټر باندې والیو سیټ کړه له هغه وروسته موږ تاسې بل میتډ چې د str میتډ چې دا په پایتان کې یو بل میتډ دی چې دا په پایتان کې موږ تاسې د کلاس آبجکټس چې دی هغه د سټرینګ په شکل موږ ته ریټرن کوي، یعنې دغه یوازې موږ تاسې کولی شو دا str کوم میتډ چې دی په پایتان کې دا په کلاسونو کې وکاروو یا په کلاسو کې استفاده کوو. نو دغه میتډ څخه موږ تاسې استفاده کوو یا د دغه فنکشن څخه استفاده کوو چې دغه فنکشن په ځان کې یو بل میتډ هم استفاده کوي چې هغه د ریپیر په نامه سره موږ تاسې د دغه فنکشن څخه استفاده کوو چې موږ تاسې ته ریپیر فنکشن بیا دا کار کوي چې کوم ورته ابجکټ موږ تاسې ډسکرایب کوي، دغه ابجکټ پوینټر چې دی هغه موږ تاسې ته په ډیفالټ شکل ریټرن کوي. نو موږ تاسې د str فنکشن یو د سیلف کیورډ لري، له هغه وروسته د فنکشن باډي ته راځو. د باډي کې د فنکشن ریټرن کوو، د ریپیر میتډ څخه استفاده کوو چې ریپیر میتډ موږ تاسې ته دغه پوینټر کوم ابجکټ چې دی یا دغه ابجکټ کوم پوینټر چې دی هغه موږ تاسې ته ریپرزنټ کوي یا ریپر کوي سیلف. اوس وګورو موږ تاسې کلاس مای اکسپشن چې دلته موږ تاسې یو اکسپشن یا یوزر ډیفاین کلاس موږ تاسې جوړ کړی او هغه فرنټ کلاس مو ایکسټینډ کړی دی د اکسپشن. بیا هم له هغه وروسته کنسټرکټر ډیفاین کړی دی چې موږ تاسې والیو سیټ کوي. له هغه وروسته د str فنکشن چې موږ تاسې لپاره دغه د کلاس ابجکټ سټرینګ ته کنورټوي، یعنې د سټرینګ په شکل یې بیا موږ ته ریټرن کوي. په دغه کې موږ تاسې د ریپیر څخه هم استفاده کوو چې هغه خپله د دغه کلاس د ابجکټ هغه پوینټر ته اشاره کوي، یعنې پوینټر پوینټینګ کوي. هغه وروسته موږ تاسې راځو د ټرای څخه استفاده کوو، ټرای بلاک څخه. کله چې موږ تاسې د ټرای بلاک څخه استفاده کوو نو موږ تاسې دلته د رایز کیورډ استعمالوو چې دا هم د پایتان کې د رایز کیورډ یعنې موږ ته هغه اکسپشن
راځي کې نو دا کیورډ څخه استفاده کوو یا د فنکشن یا میتود څخه استفاده کوو او کلاس مای exception کلاس کارو کله چې مای exception کلاس موږ کار کوي نو کلاس په کنسټرکټر کې موږ څخه یو والیو غواړي زه به دغه والیو ورته پاس کوم دغه کلاس ته دغه وروسته موږ تاسې د except بلاک څخه استفاده کوو except بلاک څخه استفاده کوو چې کله موږ تاسې دا exception رامنځته شو هغه څنګه accept کوو یا کېچوو نو د except په بلاک کې موږ تاسې عموما کې چې دغه موږ تاسې خپل exception user define موږ تاسې دغه class exception یعنی دا class نوم دی چې دا as error دلته الیسیس مو کاروي یعنی دلته نوم مو error ته ورکړي دغه وروسته موږ تاسې د خپل د خوښې یو میسج دلته پرینټ کوو a new exception دغه وروسته a new exception دغه یو میسج ورکړو a new exception occurred دغه وروسته موږ تاسې بیا error dot value یعنې د دغه error dot value د value په اړه موږ ته معلومات پرنټ کړي که چېرې سم زه دا پروګرام رن کړم کوو a new exception occurred شپږ یعنې هغه رزلټ نه وغوښته خو exception دلته occur شو یو exception رامنځته شوی دی هغه د error value هم راته ښودلی دی چې دا شپږ ده که چېرې زه یو ځل دا پروګرام رن کړم نو value چینج شو بیا هم exception واقع شو یعنې دغه user define exception و په پایتان کې چې موږ تاسې کولی شو دغسې یو user define exception په پایتان کې define کړو او خپله د user لخوا define شي او هغه ایررونه چې موږ تاسې په کوډ کې راځي هغه accept کو یا کېچو